بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو لیدونکو ته. د ایکسل پروګرام 14 درس دی چې تاسو د سرعت انلاین اکاډمۍ د فیسبوک پاڼې او د امید سرعت د یوټیوب چینل څخه دا ګورئ. په تیر درس کې موږ د سریز برخه ولوسته. راځو نن دوهمه برخه چې هغه د کلیر په نامه دی. دا اپشنونه چې په دې باندې کلیک کوئ دې کې یو څه کمنډونه یا اپشنونه شته چې دا به زه تاسو ته په ترتیب سره ووایم. لومړنی اپشن چې په دې کې دی د کلیر آل په نامه دی. زه داسې کې یو جدول لرم. دا جدول زه سر تر سر انتخابوم. که غواړئ چې دا مکمل پاک کړئ، لیکنه یې، ډیزاین یې، رنګ یې، هر څه پاک شي، جدول مو انتخاب کړئ، راشئ د کلیر برخې ته، په کلیر آل باندې کلیک وکړئ، مکمل هر څه پاکوي. کنټرول زیډ ورته وایم. راځم دوهم اپشن ته. دوهم اپشن وایي کلیر فارمټس. که چیرې تاسو دلته رنګ و، ډیزاین و، یا دغه د فنټ برخې نه بولډ، ایټالیک دا اپشن کار کړي وي، نو دا څنګه له منځه وړئ؟ دا به تاسو راشئ په دوهم اپشن کلیر فارمټس باندې به کلیک وکړئ. دغه جدول ته مو چې څومره رنګ و، ډیزاین او ډیکور ورکړی وي هغه به مکمل پاک کړي، ولې متن په خپل ځای پاتې کیږي. کنټرول زیډ. راځم دوهمې برخې ته چې د کلیر کانټینټس په نامه دی. غواړم په دغه ساحه کې فقط معلومات پاک شي، ډیزاین او رنګ او سترکچر پاتې شي، پر ځای نوره لیکنه کوم. نو ساحه انتخاب کړئ، په کلیر کانټینټس باندې کلیک وکړئ، مکمل ټوله لیکنه هر څه پاکوي. کنټرول زیډ. دا بیا راځم د کلیر برخې ته، بل چې دی د کلیر کومنټس په نامه دی. که چیرې تاسو په دې جدول کې کومنټونه ورکړي وي، نظریات مو دلته لیکلي وي، دا د ریویو له ټاپ نه کېږي چې بیا وروسته په درسو کې وایو. ریویو ټاپ ته راشئ، په دې ځای کې کومنټ دی، زه کولی شم دلته کومنټ ورکړم. راځم په دې برخه کې یو کومنټ اضافه کوم، یو نظر ورکوم. په دې برخه کې مثلا د شاګرد فیس نه دی تعویل کړی، باقي دی، یا مثلا په دې برخه کې دا شاګرد غیر ضروري ډېره کوي، کومنټ ورکوم. خلاصه ما څلورو ځایو کې کومنټونه ورکړل، په سره رنګو باندې د کنجو کې ښودل شوي دي چې دا کومنټونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې په دغه مکمل جدول کې چیرته مو کومنټونه ورکړي دي هغه پاک کړئ، را به شئ د کلیر برخې ته، په کلیر کومنټس باندې به کلیک وکړئ، مکمل په دې جدول کې به کومنټونه ډیلیټ شي. راځم بل لاندې اپشن لرو د کلیر هایپرلینکس په نامه. د مثال په ډول په دې ځای کې موږ د شاګردانو ایمیل ادرس پکار دی. په دې ځای کې باید موږ د شاګردانو ایمیل ادرس، دلته زه ایمیل ادرس لیکم، ایمیل ادرس ولیکم. کس دی احمد، نو د ایمیل ادرس زه لیکم احمد احمدي @gmail.com. نو چې کله دا انټر کوم ورته وګورئ، اتومات دغه ایمیل هم رنګ واخیسته، هم رنګ تغییر شو او هم ترې لاندې یو خط انډرلاین راغی. که په دې ایمیل باندې زه هم دا اوس کلیک وکم، مستقیم ماته وایي دا راخلاصېږي په ګوګل کروم او آوټلوک هر یو کې شته، راخلاصې انتخاب یې کړه، ځکه دا لینک لري. نو زه غواړم چې دا لینک یې له منځه یوسم، ارتباط یې قطع کړم، بیا به تاسو راشئ د کلیر هایپرلینکس په مرسته یې د لینک به قطع کړئ. اوس که زه چیرې کلیک پرې وکړم ماته ایمیل ادرس نه راخلاصوي. کنټرول زیډ ورته وایم. بل بیا څه شی دی؟ آخري اپشن وایي ریموو هایپرلینکس. ګورئ دا یو لاندې ترې خط هم راغلی دی، رنګ هم تغییر شوی دی او ارتباط اړیکه هم لري، خو زه غواړم هر څه یې له منځه یوسم، یو ساده متن ته تبدیل شي. بیا به تاسو په ریموو هایپرلینکس باندې کلیک وکړئ، نو دغه لینک او دغه کوم ایمیل ادرس چې تاسو لیکلی د ده به رنګ هم له منځه لاړ شي، او چې اوس کلیک پرې کوم ماته ایمیل هم نه راخلاصوي. په ساده او سمپل ټکس باندې وکړئ. دا و د نن ورځې درس. راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا موږ د سورټ او فلټر موضوع وایو. تر بیا الله مو مل شه.